السلام علیکم. جوړ په خیر په دې هیله چې روغ جوړ باسته د صحت او عافیت جام په تنو لرئ. دا د نن نزل بیا د ټیکنیکل ریسرچ چینل څخه تاسو ته یو خوندوره ویډیو وړاندې کوم. د ویډیو څخه مخکې تاسو څخه هیله کوم چې زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د بیل آیکن باندې کلیک کړئ ترڅو زما هره نوې ویډیو تر تاسو ژر ورسیږي. ملګرو تاسو کولی شئ چې دغه ځای ته راشئ زما چینل ته او د مور اپشن باندې کله چې موږ دغه ځای کلیک وکړو تاسو به راشئ دلته دغه ځای کې تاسو کولی شئ چې زما فیسبوک آی ډي د ټیلیګرام چینل او څنګ کې د ټیلیګرام بل چینل چې دې ځای کې تاسو کولی شئ چې یو بل سره سبسکرایب کړئ راشئ او دې ته جوین شئ. ملګرو راځئ چې ویډیو پیل کړو. ملګرو څنګه کولی شو چې یو ښایسته خوندوره ویډیو ځان ته جوړه کړو لکه د ځوانلا وینز په نامه ځوانلا ټي وي په نامه تاسو ته سکرین باندې ښکاري دغسې کارټون ویډیو څنګه ځان ته جوړه کړو. ملګرو دې لپاره تاسو ته زه کورس وړاندې کوم. یو دوه درې ویډیوګانې تاسو ته نشروم ځکه چې په یو ویډیو کې دا نه کېږي. نو راشئ ملګرو تاسو اول پلی سټور ته او پلی سټور کې به دغه اپلیکیشن نوم ورکړئ پروټاګان په نامه اپلیکیشن به تاسو پلی سټور کې سرچ کړئ. ملګرو دغه اپلیکیشن به تاسو دغسې سرچ کړئ او دا اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ. دا چې ما سره شته دی نو زه به لاړ شم او همداسې به ایزي ور داخل شم. ملګرو ډېره خوندوره طریقه ده. سکیپ کوئ مه ویډیو مخکې کوئ مه چې طریقه په ښه توګه زده کړئ. که ویډیو مو مخکې وروسته کړه تاسو نشئ کولی چې طریقه زده کړئ. کله چې اپلیکیشن ور ډاونلوډ کړئ را به شئ او دغسې به دلته داخل شئ. ملګرو تاسو خو بیا هم هیله کوم چې زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب او لایک کړئ ترڅو زما هره نوې ویډیو ته تاسو ژر ورسیږي. ملګرو دلته ما یو څو دانې ویډیوګانې جوړې کړي دي. دغه ویډیوګانې تاسو ګورئ ملګرو دا ما دلته تیرې جوړې کړي دي. دا ویډیوګانې تاسو ته ښکاري ملګرو دا تیارې ما جوړې کړي دي. نو که تاسو غواړئ چې نوې ویډیو جوړه کړئ دا کریکټ ویډیو باندې به کلیک واخلئ. ګورئ ملګرو تاسو هلته درې څلور ډوله شاید کې دلته نیو کرکټر دی دلته چې دی تاسو ته دا خپل بیکګراوند شاته کوم ځای کوټه کوم ځای انتخابوئ دغه ځای چې کوم ځای کې ودرېږئ ځان ته بیکګراوند منظره انتخابوئ دغې به کلیک وکړئ. ګورئ ملګرو دلته دا ډېرې منظرې دي دلته چې دی تاسو چې لومړی راغلی ډاونلوډ باندې دا ما ډاونلوډ کړي دي تاسو راغلی دا به ټولې ځان ته ډاونلوډ کړئ په انټرنیټ باندې. زه غواړم چې په دغې کې ودرېږم یا کښېنم. ګورئ ملګرو کله چې دلته تاسو راغلی تاسو به هلته راشئ او په دغې نیو اکټر باندې به کلیک واخلئ. دغه اکټر به تاسو کلیک ووهئ دلته ملګرو تاسو کولی شئ کله چې تاسو لومړی راشئ تاسو دلته کرکټر په دغې باندې به تاسو ځان ته یو اکټر یا کرکټر جوړ کړئ. که ښځې جوړوئ که سړی تاسو کولی شئ په دغه ځای باندې کلیک واخلئ پلس آپشن باندې لږ وار به ورته کړئ انتظار. ګورئ ملګرو دغه ځای کې اوس تاسو څنګه کولی شئ ځان ته کرکټر جوړ کړئ. دې ځای کې تاسو ول راتلی شئ تاسو میل جوړوئ که فیمیل جوړوئ مطلب ښځه جوړوئ که سړی ته میل باندې سړی او که ښځه فیمیل باندې به کلیک وکړئ. او زه دلته چې کړم میل جوړوم. ښه ملګرو تاسو چې کله کې دلته دا انتخاب وکړه تاسو به راشئ دلته
سر برخې ته د سر آپشن ګورئ، دې باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته راځي چې څه رقم قواره ورته انتخابوئ. ګورئ ورته ستاسو خپله خوښه ده چې څه رقم قواره انتخابوئ. ګوره د مخ کاسه څه رقم ورته انتخابوئ، همغسې ستاسو خپله خوښه ده. کله مو چې دا ترسره کړئ، بیا دلته ویښتانو د ویښتانو برخه ده. تاسو څه رقم ویښتان ورته ټاکئ. سټایلیش رنګین ویښتان دي. دلته په دغه ځای کې تاسو خپل نوي تازم جوړولی شئ. چې کوم رنګ د ویښتان جوړوئ هغه جوړولی شئ. خو دلته تیارې آپشن یې درکړي دي، دغه زه ورته انتخابوم. ګورئ ملګرو دا چې کله ورته انتخاب کړو رابه شئ دلته دې آپشن دلته ږیره او برېت ورته انتخابوي. تاسو دلته راشئ. ملګرو کله چې دغه آپشن راته تاسو نشئ کولی چې دا خلاص کړئ، ځکه چې دین تاسو نه روپۍ غواړي. تاسو به هغه آپشن خلاصوئ چې کوم یې دلته فری دي. ګوره زه دغه برېت ورته انتخابوم. که ږیره ورته انتخابوئ، ږیره او برېت ډایرکټ دغسې. ملګرو ډېر ښایسته اپلیکیشن، ډېر ښایسته سیسټم پکې جوړوي. بیا به راشئ سترګو برخو ته. دلته تاسو کولی شئ سترګه ورته انتخاب کړئ چې څه رقم رنګ د سترګو غوره دی. دغه ځای کې تاسو څه کوئ، سترګو رنګ ورکولی شئ او وریځې ورکولی شئ. باڼه ګورئ ورته باڼه یې سترګو رنګ یې باید څنګه وي. تاسې ملګرو ګورئ سترګو رنګ یې باید چینج کېږي. ګورئ سترګې سرې شوې، شنې شوې. ګورئ سترګې برې ګورئ همداسې رنګونه چینج کېږي. دلته اوس ګوره زه ورته دغه رقم باڼه انتخابوم. ګورئ پاس وریځې چې دی جګې راغلی. دا چې دی په دې باندې کلیک واخلئ. دا ګوره بیا به راشئ په دغه چشمو آپشن به کلیک واخلئ. دلته به تاسو څه وکړئ، چشمې ورته انتخاب کړئ. څه رقم چشمې. بیا مې یادونه کوم چې دغه جعلي آپشن چې راته دلته مه وهئ، دلته تاسو نه روپۍ غواړي. فري دا کوم چې تجنې دا انتخابوئ فري. دې کې ښایسته ښایسته چشمې شته، تاسې کته راتللی شئ. دې کې غاړې امې هر رقم آپشن نور هم شته دی. ګوشه کې ورته انتخاب کړئ ملګرو. ګورئ مایک څومره ښایسته شو کارټون. په دې برخه مې کلیک کړئ. د جامو آپشن مې دلته به راشئ. دلته جامې ورته انتخاب کړئ. څه رقم جامې چې ته دې اکټر ته انتخابوئ. زه ورته دغه رنګ جامې انتخابوم. دا رنګ داسې دا به داسې کرار مې راکش کړئ. دا به راشئ یا مولان څنګه ورته انتخابوئ. ښه ملګرو دغسې که داسې ستاسو خپله خوښه ده چې څه رقم اکټر ښایسته کوئ کولی شئ. تاسو راتلئ دلته د بوټانو آپشن بوټان ورته چینج کولی شئ. زه ورته بل ډول بوټان ورکوم. وګورئ دا ټول په انټرنیټ کېږي. انټرنیټ به ورته نه بندوئ. بیا به راشئ په دغې میسیج آپشن نه به کلیک واخلئ. ملګرو دې ځای کې چې دی How do I sound? اکشن یې بدلېږي ملګرو دې ځای کې. How do I sound? ښه دې برخه کې تاسو راشئ دې برخه کلیک واخلئ. دلته چې دی تاسو کولی شئ چې اکټر ته نوم بدل کړئ. زه ورته لیکمه احمد یا بهیر. ډن باندې کلیک واخلئ. بس ستاسو اکټر چې دی ثبت شو ملګرو. ستاسو اکټر به اوس ثبت شي. دلته هغه ځای له به لاړ شئ کوم ځای کې چې موږ تاسو اول سر کې راغلو. ګوره زموږ هلته اکټر ثبت کېږي ملګرو.
یو اکټر هم سب که تاسو کولی شئ چې نور هم داسې مسلسل سب کړئ. ګورئ ملګرو زموږ هلته چې اکټر د بهیر په نامه سب شو. همدې طریقې باندې تاسو خپل اکټران دلته سب کولی شئ. تاسو به ډېر راوړئ دلته، داسې به بیا لاړ شئ همدې کې بل هم جوړولی شئ. داسې ترتیب باندې ورشئ او قراره باندې بل جوړ کړئ. ملګرو ویډیو نه اوږدوم، همدې په اړه ویډیو چې څنګه دې اپلیکیشن کې اکټر جوړ کړو بیا نورې ویډیو هم درته وړاندې کوم. زموږ یوټیوب چینل وڅارئ او درسره سبسکرایب وکړئ تر څو زما هره نوې ویډیو تاسو ژر در رسېږي. د الله په امان ښې چارې.